چاپ مې په زړګي باندې د ستا د مینې خطې دی، نور ګورې د ژوند د هرې لارې چارو غوتې دی. عاجزه پرېږده چې کوي دې په زړګي لوبې، دی همداسې ښه دی چې په دې ښکلي تېروتې دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د هغه ډېر ذات چې بخښونکی او مهربانه دی. مینوالو یوټیوب چینل د غاړې یو ځل بیا ستاسو روم کوم انشا عاجز یم او تر څنګه را سره ډېر خوږ ژبې لیکوال طیب ترناوال صاحب ناست دی. غوښتل مې چې د خپل چینل دپاره یو څو شیونه ریکارډ کړم. طیب ترناوال صاحب ته هرکلې او په حیرانې. ډېره مننه جي صاحب، ډېره شکریه. طیب ترناوال صاحب خپل لنډه شان پېژندګلو مینوالو سره وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه جي صاحب. زما پېژندګلو زه شب قدر ډېری کوټک ترنو کلي اوسېدونکی یم او په ادب کې د صدرګړی قلم ملګرو پښتو ادبي ټولنې سینیر صدر یم. جان او اصف خان دا زموږ ملګري دي او دا زما لنډه پېژندګلو. ډېره ښه ده طیب ترناوال صاحب. ناست یې را سره او موقع مې په ګوتو راغله موقع راغلې ده، نو زه یم چې تاسو نه یو غزل ریکارډ کړم. نو ډېره مننه به مینوال سره خپل یو مزېدار شان غزل شریک کړي. مننه. دوه درې شعره مخکې دی جي صاحب چې دا یې بهیلتوب دی که کمال په لوپټه کې، دا یې بهیلتوب دی که کمال په لوپټه کې، پټ ساتي مدام د رنجو خال په لوپټه کې، خپله غریبي او محبت یې پیون کړې، خپله غریبي او محبت یې پیون کړې، ګنډلې دی د چا د لاس رومال په لوپټه کې. ډېره که شتمنه شي خو زړه د کونډې مات دی، ډېره که شتمنه شي خو زړه د کونډې مات دی، تېره یې ځواني کړله د سوال په لوپټه کې. ډېره که شتمنه شي خو زړه د کونډې مات دی، تېره یې ځواني کړله د سوال په لوپټه کې. د دنګې ځوانۍ سوري ته یې کښېنه چې دمه شي، د دنګې ځوانۍ سوري ته یې کښېنه چې دمه شي، مه پټوه ګلې ترناوال په لوپټه کې. غزل به ورته ووایم چې هر څوک د بېلتون په ټکي ما کرښې راښکلې، هر څوک د بېلتون په ټکي ما کرښې راښکلې، نصیب زموږ د ژوند جدا جدا کرښې راښکلې. دا نن چې مې د نوم سره بل نوم زغملی نه شي، دا نن چې مې د نوم سره بل نوم زغملی نه شي، یو وخت و چې په نوم به یې زما کرښې راښکلې. دا نن چې مې د نوم سره بل نوم زغملی نه شي، یو وخت و چې په نوم به یې زما کرښې راښکلې. او ستا د وعدو شمیر مې پوره نه کړو او سهار شو، ستا د وعدو شمیر مې پوره نه کړو او سهار شو، بېګا مې تنهایۍ کې تر سبا کرښې راښکلې. مایوسه به شو چپ به شو بیا به یې د سره کړې، مایوسه به شو چپ به شو بیا به یې د سره کړې، پالي به مې په لاس باندې بیا بیا کرښې راښکلې. مننه. مایوسه به شو چپ به شو بیا به یې د سره کړې، پالي به مې په لاس باندې بیا بیا کرښې راښکلې. او ما به یې امین په خیرو خم وې چې خفه نه شي، ما به یې امین په خیرو خم وې چې خفه نه شي، هغې به مې اکثره هم په دعا کرښې راښکلې. او افسوس د نن د هغه چا پرچار کوي پښتونه، افسوس د نن د هغه چا پرچار کوي پښتونه، هغه چا چې د مردو په پښتونخوا کرښې راښکلې. او مختره چې تویی به د ګودر باد زلفان د مخه تو کړل، تویی به د ګودر باد زلفان د مخه تو کړل، نن سمې د سپوږمۍ په مخ هوا کرښې راښکلې. ډېر ښکلی ډېر مزېدار طیب ترناوال صاحب. ستاسو جهان مننه چې تاسو موږ د خپل قیمتي ټیم راکړ. ډېره مننه. مینوالو دغه زموږ نننۍ مېلمه چې ستاسو تر سماعتو د رسولو کوشش کوو او یو کوشش هم دی، امید لرو چې تاسو هم موږ له مینه راکوئ. ډېره مننه. والسلام.